زمین پل د مومنان راغلي دي خو نو خامخا یې څه اوري نو خبره دا ده چې مجلس بیا باران بول سیب وخوري او څه خراب شولو که نه په دا وروجو کې څه ملاوټ و کاجو و بادام پکښې و نو خامخا ته ځای نه شي ته نه دي خوړي څه شی پر ده بد لګېږي هغه رسۍ تاوان جوړوي هغه بس دا چې وځي بیا خپله کار کوي نو الله تخواستیم پنجرې د دې د معلومېږي موږ خبره کو یو کوچی وتلی نو یو دسمات وکړي بیا په ډبره سامان پاتې هلته برېتونه په غاړه کېناست بیا په برېت ولاړ تېر چې سرمې کش کې بوي مخ په بازار روان دی بوی وار په وار زیاتېږي اخري چې بازار ته ورځي تا ښځه په دې ښار باندې غونډ ښار کې غولو بوی ځي نو هسې خو خبره دا ده خوشحالي خو پر وځی نس دا یو محفل داسې دی چې موږ راوځو څه قاسیان مثلا انجوای وکړو څه طبیعت برابر کړو څه ټیم پاس وکړو نو دا غمونه چې کوم دا د انسان خانه خرابوي ګوره غم چې راله زل دی لکه زنګ کله کله ګاډر وخوري او دا د باران ګاډۍ د زنګ یې نه دی کړی څنګه ځغوي هغه کونتر دی چې ورتر ستا څټ زما څټ ما څټ هغه دی روزه پرې ځغوي نو دا د زنګ بچاو کړی نو داسې انسان ځان بچاو کړي دماغ زړه بچاو کړي بیا نو دا پریشاني نه کېږي نو پر دغه باندې د چمن د خلکو ډېر ښه اخلاق دی په دا سملۍ کوچنی چې راوځي په دا کې یو کاسۍ یو ګاډۍ والا په موټر ولي نو بیا پر لارې بکه راخوځي اوس په تا دې راوړي پر لارې افسانه کړی ول ته څوک یې په خټه چمن والا هغه ول موږ کاسیان یو ول شبکې ده ستا په بدي غم ومنډم ما چې کاکړی یې خلک ته غرور کاسه نو باید چې موږ د انسانیت څه قدر وکړو دومره تذلیل هم نه وکړو که خامخا یو که څومره کمزوري باندې کېږي مم مړ کوم مم منالوم یم د دې شي څخه موږ لرې شو دا زموږ ډاکټر حضرات چې کوم دي اوس هغه ډاکټر مناف یې اغلا کړي دي پیسې یې 3,500 روپۍ یو سړی خالي اشی ور ونیو نو دا خبره دی چې ډاکټر پر چی چا ته ویلي کول دا واخله دوا راوړه هغه یو بل ته وایي دا اوس چیش کې لیکلي دي یې کار میډیکل والا به پوهېږي بل یو نه به پوهېږي هغه ول دا کې لیکلي ډاکټر صاحب چې ما خو هغه وویسه تر چې وغه افسوس مقام باید چې موږ داسې د امت زنجان ورو در چا علاج په ښه طریقه سره وکړو اوس غلا کړی څوک د سزا و چا د هسپتال کې کښېنست ډاکټران د امتیان دغې ناستي دا مریضان نو بیا چې موږ پر دا معاشره باندې رحم وکړو یو دا موږ پښتو ډېره بیا اودس سره یو کاسي غزلې ویلې اوس جانان په شارټ ټایم کې دا سو زما په هارټ باندې وکړه ټیکونه دا انګریزي د چا یې ته بیا ولا حافظ وکړه ناصر الجمام لنډۍ زده هو هغه ول بالکل تیر سینګ سونګ ووایه ول ودې ویشتم پورته نه کړم ته چې روان شو بجای را پورته شوم چمن والا وړوګا نه ودرې ورنجا زما یو لنډۍ زده ده هغه ول بالکل تیم ووایي سینګ سونګ ول ما پروګرام مسخریه وکړو دی روی سات کړی ناستو باره مړ شو دا د ګلباران هغه غزلي ګریډ ریکولا غزلي ټول د امت د پریشانۍ اسباب دي دغه زموږ کاسیان لا بیا هم ښه دی یو کاسیا بل ته ویل یاره ټو نایټ ویدر څنګه و هغه ول ویري بیډ ویدر و ول واټ پرابلم ول مشکره ماسکیټو چې هاو په نایټ زه مشکره کېټه نو یو پېښوري دا پیغام داسې پښتو چې په هره خبره کې انګریزي ده وایي مونږ لاړو بیا زمونږ انکل کروي ټوکو ښه بیا چې مونږ لنچ وکړو بیا چې مونږ بس سټینډ ته لاړو دغه هره دویمه خبره انګریزي ده نو یو پېښوري ښځه د بل کره ولاړه د زوی دپاره دوستي کوله د هغې لور خو وکتله ډیکوریشن یې وکاتئ هغې ته یې ویل خوره د ستا لور ته ګنډل منډل راځي که نه راځي هغې وتل خوره ګنډل خو راځي منډل به ستاسو کړی
پښتو نه ده لنډ ګڼ شارټ کاټ دا څه چې انجن په دې خبرو کې راشي دا برابر یو عمر دا سیاسي لیډران اکثره په دا کباډي پکې ډېر وینو دا نه بس هملې ولاړ نه وګټي بیا ناکام دا بنل چې نکي پس ناکام بیا هم کوسلري پس ناکام دی په دا کاسروډ کې بیخي ډېر ګرځي دا ګاټونه خلاصېږي نو دا کباډي پتلون اخیستی جاکټ اغوستی بیا بل ته یې دا هم به 100,000 روپۍ جوړ کړي هغوی واقعي د هغې کپړه ده په 200 روپۍ اخیستی نو یو ښځې پتلون اغوستی پر دا کونه یې د جاس له سپیرو هغه یو سړي ورته کتلې سپین ږیري هغه ورته ولیدی ګورې ماما جاز نه لیدلی ښځې ورته وویل ده ورته ویل جاز خو مې لیدلی دی خو پر داسې ایرپوټ مې نه ولیدلی دغه بیا دغه شان د چا په شا زور ورغوي د چا مارې د چا را پهلوان ولاړ نو دا چې موږ چې د فریض یو کلي کې رول دا و چې ښځه به راواده سو بیا به دې سهار په هغه باندې پراټې پخولې نو یو ښځه راغله راوت شوې ده محترم حضرت ګلباران صاحب نو دا پراټې پخې خو د بده مرغه د نوي پروګرام د بل په کور کې خبره هم ډېرې وغلی ته د ښځو رومر ته ډېر ډنګې سو باندې خوښ یې ورته ګوري ښځې ورته ګوري خوښ سوچ ووایي د نه چې اوس مړه چې د وره موره پر ځي مړې رانیسي ول خوره مه پریشانه کېږه لوره چې کومه ښځه د واده په سر ګوز واچي د هغې زوی پیدا کړي دې ورته موره بل واچوم چې بل زوی پیدا کړي هغې ورته ویل یاد موره بل ما چې دغه یو لوی کم در خوله مې تېر نو کله کله داسې ناوړه د پروګرامونه راشي هغه کې به موږ شرط نه وو فکر په دې باندې نه خراب وو چې خامخا ولې داسې وشو دا کېږي یو پسخندي ملا و یو چا ورته مولوي صاحب دی سینجا څونه اوبه غواړي هغه غږ مې ورته وویل بیا مولوي صاحب مې څونه اوبه غواړي هغه ولاړ وره چې کله نه کېده خره نه رامنې دا اوس کوم واشل دي کومه قراري دا خو چې کله سرویس سره ور ځا ګاډي ته ګوري غټه ګاډي د چني ګاډي د څونو ګاډي هغه ته پیسې دي څونو وبخري تاسو ګوره دا سرویس په حساب داسې یو په حساب زموږ یو د چمن ډېر دروند سړی محترم حاجي خدای میر اکا چې د ښه درنه پښتو یې ده دنیا یې خوښوي ولې دین بیانوي حق بیانوي ناکي نه کوي نو دلته یې ورځ مېلمه هم سهار وختي نارېږي یالا یې ذکر کوي مرغیان انسانت څه ډول غافیلی یم پورته سیالی کنه مردار سنبی په دا بیسلو چې پراته د سپي اچوئ دا مایلوسه نه شرمېږئ ورځې را په خندا شاعر هم دی په خوابه دی به کله یادیږي خانه خرابه ولې کنئ هذا بركات الله ناولي كل براتها انجل درفاني لك ايش ما جدا تبقى برجي قلوبي مني ولدي وصبص على السوية هذا لقرسي هذا مولو يودرانك سادا لازم نقول لك ما وردو هديرة برابر سوية ابي شرب بتوبر وجوي هذا بنجاب وصول بيادادي په بس کې نور شو دي ګټ شي یو چې من والا دی شو کېږي په ټوجه پر وژو کې په ټوجه شو دي په شو کې لاس شتاب هم نه دی وردون کمزوري سور تو هغه ته وای باجی ټانګي و پر کرو په ټوجه نه هغه چې کیمرا د سپیره شي په موږ د سپیره هغه وای ته ماري ما به نه دی چا په کوس کړی چې ما خیال کې سچ په ولاړ ول یو په ټوجه باندې شو یو مولوي محمد صاحب مرحوم دی الله وبخښه په وخت طالبان وزو تربت مکان نه وو تربت جوړ شوی خو پولیس شافعي و طالبان یې گرفتار کړل یو د علمن طالبان بخښه دی اکشنه کمیس یا وسی ان ډیسپیوټ ته کومه ځای د پاکستان حالات خراب دي هغه وایو سایمن صفته منه کباب ورکړه د پاکستان ما سوي ګرام لکه
هغه وایي د پاکستان یې وایي و د قایداعظم د سپیر وایي دا زبان څوک دی دی ورته ګوري قایداعظم نه پېژني چې دا خو نه ګلبدین دی نه شهابالدین د ځینو نه محمدین دی زموږ دا بازایر نه داود دا اوس څو د شهاب کارګورې پر سر نو بل کندارۍ طالب هغه ډېر تېز هغه ورته نو کړي رئیس اسمالله شرف جین اخوند Vece să vedă că e vorbi despre sabă la ce mă care în zăpând eu așa rădă. Dacă o trebuie ceva la ce. Dacă la ce luăm la oră. Dar nu de mi-a bidari pe care farzei. Să le bidare. يقولوا لي كان في نور الكون كان لازم تاكل لي ورسول نصر تسفيري كده مو تسفير جاهز لك كان لازم تسفير ده نصر ولا يكرفوني انا برصاص شهر شبر كغوت خان صاحب يكرمين كرفوني كده ويا غرمه تسفير کندارې په دا کراچي کې ولسمات ونیوي ول خلک دې باندې لټرین ماټرین لټرین د فاما مونږ وات دوری چې تیر بدل کوو گرفتار ول شرم نه ته یا بل ټیک یا وجاوز مور شوا ګرمو بوغم بخلي غول کړی دا سبي لري بکار ده دیوار لا لا كان يجي انا كتار والله انا نكا ورولا شنو برام دی نتیجه خالی ما کش ورکه بده بار برام شغلنا بمال جواب لا باران شك بخلك عجب شك واخه لا شوف شوف شو ده قانون خلاف ورګور ده نه یاد بیا دون عطا چوټي کې بجیب کې شاج کړی ده خلي سجا او باران انا كوس خندان عشان ثالث الاسباب شيفكم جيب يا انا بجوك يا شوكا هو ده راځي دا یو غپ لا راګه به کو بیا به خپل دغه او نعم راځه انا خو دې زیروي نو یو ټلیفون مو وک چمن لره اوزبکان دي کاروبار کوي چمن لغړیانو ته امه کولانجه چمن لغړ نه چمن لغړ ابل سره مشوره او چمن لغړ نه ټلیفون الو السلام علیکم وعلیکم السلام اجه تا بخاره جوړی و خدا کاټن اندارلو بلا کوتیدراله غوتراله ابش په ګدام شي شوم اجه تا گوش کو دې کار خرابې ته پیسې واستوا د چش پیسې بلوادان پیسې واسه بل کار لري اجه صاحب تا مور کوزینی ونادي تا چې بلا کندر کړه خندادي کړه نه مش خیرات خونو ولم کاروبار کړایم اجه صاحب از مو بچای دودی واله کوته کې دی ګرونی دي دغم ډوډه بندل په دا کټنار باغ کې مې کټنانج اجه صاحب یو کاټین مات کلی دا سخرا کاټن مات سم کاټن چا مات کی مو چې خبر ده متمانه کا چې مر قسمت کله کلی در اجه صاحب وازی مو نه کما خبر کوته زمواري ما په ماجد رو زمواري
ستا مینا د موټروان سره وګړو د شفاف نه کوي ستا په مینا کې موټروان وګبر وسلای تا ورکوزه ښکنځا دي کړې چې ګل ورکړې دا بغیر اجي تا کوشو ګوشي مینا غوډي په کوانه کاټل در منډلې بلول نه سمېږي اجي صاحب ستا په کوتل کې کور باندې مردگاه بیشرم سلدی بیا سلدی همیش کنزا کلم کسی از مو جندوال مشوره کلم آجی صاحب استا کاربر غین بندلای دا تا کلا کر بیور که تا کار رو استا پمای تا پمای نگیلا کر پیو مردگاه سلدی کنو دا بتانی که مش خرگادی کئی سر گاردی سلدی پمای تا پمای نگی خرگادی ہو گئی این دا بکنی خیلی بوز برا کنور کلی بیشرم اوضاع خراب است، حالات خراب، پول پریشان است. اوس به موږ محترم ګلبهاره آواز برابر شو.